بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. مسلمانان ورونو دي زبي بلو يو گناه وكي و گناه دا هم داس يو مسلمان بل مسلمان تا کنزاكي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم يو مبارك حديث شريف دا دي الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي سيدي ما امت دنیا لوی شی وګڼله، جرفو د دنیا محبت د دوی زړه ته ننوت، بیا به نو د اسلام دا هیبت او عزت دا د دوی له زړه څخه ووځي. هر چا ته چې دنیا ډېر غټ شی ښکاره شي، بیا د اسلام هیبت او عزت د ده له زړه وځي. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې تاسې یو چا ته په نیکي سره امر نه کاوه او نه ګناه هم دی نه راګرځاوه، نو بیا به د الله تعالی له طرفه چې کوم برکتونه تاسې ته راغلي دا برکتونه به ختم شي. او که تاسې یو بل ته کنځاوي سره کړې، کنځل سپکې خبرې کنځاوي، نو بیا به د الله جل جلاله له نظره وغورځي او د الله تعالی د رحمت نظر به بیا په تاسې باندې نه وي. نو کنځاوي انسان د الله تعالی د رحمت له نظره څخه بې نصیبه کوي. او کنځاوي اکثره به داسې چې دواړه یې سره کړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که دوه نفرو یو بل ته کنځاوي شروع کړي، ګناه ټوله په هغه یو باندې ده چې هغه اوله وار یې په کنځاوو شروع کړي، خو چې تر هغه پورې هغه دوهم سړی ډېر تجاوز ونه کړي. یو ولی مبارک یای چې کنځا کول دا ډیره بده خبره ده او فسق ده. چې کنځا عادت چې په یو چا کې دا په انسان کې منافقت را پیدا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک کفار مشرکین ته هم کنځاوي نه کړې. د بدر په ورځ باندې چې کوم کافران قتل کړل سو ووژل سو، نو د مبارک ورته وایي کنځاوي مه ورته کوئ، ځکه چې تا چې کومې کنځاوي کوي دا د هغو مړو ته نه ورسېږي، خو د هغه له وجې ژوندو ته تکلیف رسوي. یا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو واقعه ده، یو سړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې ده ته بدې بدې خبرې کړې، دی قرار ناست و. ابوبکر صدیق صاحب هېڅ هم نه ورته ویل. اتي بیا نو یو ساعت بعد ابوبکر صدیق صاحب په زړه کې دا اراده را پیدا شوه چې دی هم یو څه ورته ووایي. قرار چې ابوبکر صدیق صاحب د یو څه ویلو اراده وکړه، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مجلسه ولاړ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې روان سو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې سړي چې ما ته بدې خبرې کړې، بیا ته ورې په مجلس کې ناست وې او چې ما اراده وکړه چې زه یو څه جواب ورکړم ده ته، بیا ته ولاړې روان شوې. دا ولې؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ده بدې خبرې درته کړې، په دې وخت کې ملایکه ولاړه وه، د تا له طرفه یې جواب ورکاوه دې سړي ته. او چې کله تا په بدو خبرو ته اراده وکړه، شروع دې وکړه، نو هغه ملایکه د تا له طرفه ولاړه، شیطان راغی. زه په داسې مجلس کې نه کښېنم چې پرې شیطان موجود وي. دا د موږ تاسو په علماو کې یو ډېر لوی عالم مولانا جلال الدین رومي رحمت الله تعالی علیه تېر سوی ده. د دوی یوه قصه ده، د دوو نفرو سره په لارې جنګ و، یو بل ته یې کنځاوې کړې. دا یوه ورته ویلې ګوره، بل ته یې ویلې که تا یوه کنځا راته وکړه د ما له خوا به 10 کنځاوې واورې، زه بیا 10 درته کړم. قرار مولانا جلال الدین رومي رحمت الله تعالی علیه ورته وویلي، یا ده ته یې مه کړه، ده خو اوس کنځا درته وکړه، ته یې زه به 10 ورته کړم، د ده په ځای باندې ما ته 10 کنځاوې وکړه او د ما له خوا به یوه هم نه واورې. یعنې هغه ته 10 مه کړه، ما ته 10 وکړه او د ما له خوا به یوه هم نه واورې. الله تعالی د هغو دواړو مابین کې زړو کې نرمي پیدا کړه، دواړه د ده پښو ته ور وغورځېدل او خپل مابین کې صلح سره وکړه. نو مسلمانانو د الله رسول صلی الله علیه وسلم د بخاري شریف په حدیث شریف کې فرمایي چې مسلمان ته کنځا کول دا فسق ده. دا د ډېرو خلکو عادت یې کنځاوي کې سپکې مسلمان یې ویلی. موږ کې دغه عادت و مزاج د ښځې ته هم کنځاوي کړې، په دې باندې باک نه کړو، لکه ښځې ته چې کنځاوي ډېر ثواب دی. یا مثلا خپلوانو ته کړې، اولادو ته هم کړې، قریبانو ته هم کړې، شاګردانو ته هم کړې، دا موږ کنځا نه بولو. کنځا موږ هغه بولو چې بل چا ته یې وکړي، هغه خوا پې بده کړي، جنګ چې دا کنځا بولو. یا کنځا د هر چا لپاره کنځا ده. مسلمان ته سپکه خبر دا کنځا ده، هغه که د سړي اولاد وي، که ښځه وي، که شاګرد وي، هره بده خبره دا کنځا ده. او دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فسق بللی دی. فسق معنا دا ده دا سړی دینداره نه ده، فسق وتلو ته یایي. صحیح ده مسلمان ده خو دینداره نه ده، د تقوا او د دینداري د دایرې او له لیکې وتلی سړی ده. نو دا خو ډېره بده خبره سوه چې سړی فاسق بلل کېږي د الله جل جلاله. فاسق بیا ګناهګار د بعضې فاسقانو شاهدي نه قبلېږي. نو دا عادت باید پاته شي، د دې انسان ډېر کوښښ وکړي. انسان چې خبره له خولې راباسي نو به ورته متوجي چې دا څه رقم خبره کوم، فایده کې که تاوان کې، روا ده که ناروا ده، د دې وینا ماته د آخرت لپاره څنګه ده. مسلمانانو باید موږ ته چې په خپلو مجلسو کې به خبرو کې د دې ډېر کوښښ وکړو، له کنځاو له بدو خبرو څخه ځان وساتو. الله جل جلاله دې توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله.